او تاسو وطن ډېر بیچاره وطن دی. مونږ هر څه اډر ورکړی، یعنې دا به تر 500 نفرو ته د خلکو کارګرو ته وظیفې برابر شي، کار برابر شي. خوشبختانه که افغانستان توانست که در تولید انواع و اقسام سیروم به خودکفایی برسه. وطن خود ما شرکت های تولیدی سیروم جور شده. افغانستان د سیروم د تولید په برخه کې د ځان بسیاینې پر لور د ټي جی ایل په نوم دغه فابریکه په کابل کې د سیرومو د تولید په برخه کې فعالیت کوي چې شپه او ورځ 300,000 بوتله د سیروم د تولید وړتیا لري. وړاندې به سیروم افغانستان ته له نورو هیوادونو څخه واردېدل، خو دا مهال سیروم خپل افغانستان کې په نړیوالو سټنډرډونو سره تولیدیږي او په دې برخه کې هیواد خودکفایي ته رسېدلی. ټي جی ایل چې دی هم واردات هم لري هم صادرات هم لري. صادرات یمن او عراق او داسې دوه نور ولایتونو دولتونو ته دي چې د جیمپي په لحاظ هم مونږ جیمپي اخیستې ده، هغه په سټانډرډ باندې چې ګوډ مینوفیکچرینګ لایسنس مونږ واخیستو، هغه مونږ ورولستولو، یعنې تقریبا مونږ 15 کنټینره سیروم بغیر د جیمپي نه لیږلی وو. یعنې که مونږ اوس کوشش وکړو انشاءالله په داخل د افغانستان کې د سیرومونو نه افغانستان خودکفا دی. هیڅ ضرورت نه لري چې سیروم نور د خارج نه وارد کړي. د دغه تولیدي فابریکې مسؤلین وایي تر دې مهاله عراق، یمن او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرات کړي او د سیروم په برخه کې نوره اړتیا نه لیدل کیږي چې له نورو هیوادونو څخه یې افغانستان ته راوړل شي. ټي جی ایل فارماسوټیکل کمپلیکس چې دی یعنې په شوه روز کې 3 لکه بوتله تولید لري. دغه تولید چې دی یعنې په مختلفو نوع ډوله دی، په پی پی کې دی، ال ډي پي کې دی او ګلاس کې دی. یعنې مونږ کولی شو چې په شوه روز کې 3 لکه سیروم دوی ته ورکو. یعنې د اصلا کې ظرفیت د سیروم چې موږ د ګمرکاتو نه چک کړی دی اصلا 10 میلیونه د کال دوی ته وارد شوی دی. نو موږ د کال یعنې په یوه میاشت کې هم 9 میلیونه سیروم تولیدوو. یعنې ظرفیت دومره دی، خو دا دی چې اوس فعلا موږ 1.5 لک سیروم نه تر 3 لکو پورې لرو، خو 1.5 لک تولیدوو. یعنې یو شفت بیخي کله کله بند هم کو. د سیروم په دغه فابریکه 20 میلیونه ډالر پانګونه شوې چې په نړیوالو معیارونو ماشینري ورته راوړل شوې او په لسګونه کسان په دې فابریکه کې په کار بوخت دي. فعلا چې دی مونږ تر 20 میلیونو پورې پانګه لګولې ده او 15 میلیونو ته نور هم کوو چې 25 ته ورسیږي. او په دې کې ټي جی ایل کې چې دی فعلا 240 نفره کار کوي، یعنې چې دغه نور بخشونه یې لکه آی وي سیټ چې د لاین دی سیروم دی او سیرنج دا چې فعاله شي، یعنې 3 میاشتو راتلونکي کې فعاله شي انشاءالله. مونږ هر څه اډر ورکړی، یعنې دا به تر 500 نفرو ته د خلکو کارګرو ته وظیفې برابر شي، کار برابر. بلخوا د صنعتکارانو ټولنه وایي د اسلامي امارت په راتګ سره افغانستان په ډیری برخو کې په ځان بسیاینې ته رسېدلی دی او له هغه جملې څخه سیروم دی چې دا مهال بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. په افغانستان کې د سیرومو په برخه کې الحمدلله ښه سرمایه‌ګذاري شوې، نه چې د افغانستان ضرورتونه پوره کوي. اوس الحمدلله عراق، سوریه، نورو څو ملکونو ته موږ ډېر ښه صادرات لرو او په دې برخه کې الحمدلله خودکفا شوي یاستو چې تقریبا مخکې به د نورو ملکونو پاکستان یا چین یا هند، ایران، نور ملکونه افغانستان ته واردات راتل. اوس الحمدلله په غټه کچه باندې موږ صادرات لرو چې په دې برخه کې په کابل کې تقریبا 2 فابریکې، په هرات کې همدغسې دغه 2-3 فابریکې 4 په افغانستان کې کار کوي او دې کې ډراپونه جوړوي، هغه کم شیشې بوتلونو کې چې هغه جوړوي، سرنجونه جوړوي. یعنې څو برخو کې په دې کې سرمایه‌ګذاري شوې چې د افغانستان په وارداتو کې کلک تغییر راوستی. یعنې ټول
اوس د داخلي تولیدات نه استفاده کیږي. خوشبختانه بعد از تحول سیاسی و روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان و همچنان اتخاذ سیاست‌های اقتصاد محوری و توجه به اقتصاد درونزا و همچنان حمایت‌های جدی حکومت از تولید و سرمایه‌گذاری در افغانستان، خوشبختانه که افغانستان تانست که در تولید انواع و اقسام سیروم به خودکفایی برسه و عملا افغانستان سیروم به کشورهای عربی داره صادر میکنه. همچنان افغانستان در 130 نوع کالای دیگه هم به خودکفایی رسیده و تقریبا 100 نوع کالای دیگه داره به نیمه خودکفایی میرسه. اگر همچون حمایت ها از طرف امارات اسلامی افغانستان ادامه پیدا بکنه و مردم به شدت از آنچه در داخل کشور تولید میشه حمایت نمایه، به زودی افغانستان آنچه نیاز را خود تولید میکنه و با نیازمندی های خود میدان داخل افغانستان تولید بکنه. یو شمېر هغه کسان چې په یاد تولیدي فابریکه کې کار کوي خوښ دي چې د هیواد د ځان بسیاینې لپاره د هیواد په فابریکو کې کار کوي. دې باندې ډېر شکرګزار یم الحمدلله چې په دې وطن کې په خپل وطن کې کار باندې مصروف یم. دا مهمه نه ده چې ما ته زیاتې پیسې راکوي یا کمې، ځکه چې موږ او تاسو وطن ډېر بیچاره دی او کوم خلک چې هغه تحصیل لري هغه تحصیل یې کړی د دولتونه موږ له خواهش ده چې له وطن نه لاړ نه شي، ځکه چې پردي وطنو کې که هر څه تحصیل یې کړی وي که پروفیسر هم وسې ته به هلته په حیث یو کارګر باندې کار کوي. ځکه را دي چې دغلته خپل وطن ته دې کار وکړي، خپل وطن ته دې ترقي ورکړي. زموږ او تاسو وطن ډېر بیچاره وطن دی. دا وطن باید پرمختګ وکړي، ځکه دا وطن ته موږ او تاسو ته ضرورت لري. دا وطن په بل چا باندې نه جوړېږي چې خپل یې جوړ نه کړو بل څوک یې نشي جوړولی. در وطن خود ما شرکت های تولیدی سیروم جور شده. دیگه 3 سال میشه که کار میکنم و میخواهیم که از تجارای ما و از این چیزا که یک زمینه کار به دیگه نوجوانای ما فراهم بسازه که در خود وطن ما داخل افغانستان و خود وطن ما کار زمینه را مساعد کنه. د اسلامي امارت مسؤلین د خصوصي سکتور ملاتړ کوي او په دې باور دي چې د معیاري درملو تولید به د هیواد اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. د دوی په وینا د داخلي تولیداتو ملاتړ او د وارداتو پر ځای د محلي تولیداتو کارول د هیواد د پرمختګ لپاره اړین دي.